السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ویډیو موضوع زموږ دا دی چې ټیکنو انفینکس آیټل چې کوم MDM لاکونه دي هغه څنګه ریموف کړو او قانونا طور باندې چې په اپډیټ او په ریسټ سره بیا پرې رانشي. نو راځو ویډیو شروع کوو. تر ټولو نه مخکې به لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوکې انلاکر په نام باندې زموږ ویب سایټ ده. نو ګوګل کې به سرچ کوو موږ okunlocker.com په نامه باندې زموږ خپل ویب سایټ ده. okunlocker.com به سرچ کوو. چې کله مو دا سرچ کوو ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي. نو بیا هم که تاسو ته څه مشکل یا مو ویب سایټ کې اډرس نه کوئ زموږ واتساپ نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاریږي. نو په دې باندې هم تاسو رابطه کولی شئ. واتساپ کې موږ درته ریپلای درکوو. نو ما خو په دې کې اکاونټ شته. نو ما اکاونټ لاګین کړی دی. پلیس ان اډرس ته به راسو او IME سرویس ته به راسو. دلته به سرچ کې ولیکو، دلته خو ډېر سرویسونه نو سرچ کې به ولیکو TEC ټیکنو به ولیکو. نو هغه د ټیکنو MDM لاکو چې کوم سرویس ده هغه به موږ ته خلاص شي. دلته MDM پرمننټ ریموف سرویس 100% ټیکنو انفینکس آیټل دا دریو سره ته دغه سرویس کار کوي. په دې کې زیات 3 سرویسه دي. 3 سرویسه داسې دي چې یو له 1 نه تر 3 ورځو پورې وخت خلاصېدنی شي او یو له 1 ګنټې نه تر 40 ګنټو پورې خلاصېږي او یو له 1 ورځې نه نیولې تر 10 ورځو پورې خلاصېږي. نو زه خو دغه 1 نه 3 ورځې چې دی دا ډېر استفاده کوم ځکه چې دا کار هم کوي او نرخ یې هم مناسب دی او 24 ساعته هم شته، یعنې که له 1 نه تر 24 ساعتو پورې هم خلاصېږي. د 1 نه 3 ورځې چې کوم سرویس ده دا سم کار کوي، دا ښه سرویس ده. نو دې باندې به کلیک کوو. دلته ډسکریپشن کې مو لیکلي دي اپلوډ لوک سکرین. مثلا په دا سکرین باندې چې کوم IME نمبر ښکاریږي هغه به عکس اخلو ځینې او هغه به اپلوډ کوو. اول به IME رایټ کوو پاس سر کې او کته به بیا سکرین لاک په دا سکرین باندې چې کوم IME ښکاریږي په یو موبایل باندې به د هغې نه عکس اخلو او هغه به دلته په دا ډیټیلز کې ډسکریپشن کې مو لیکلي دي imgbb.com په دې نامه باندې یو ویب سایټ ده. نو دې باندې به هغه عکس اپلوډ کوو. خیر هغه درته ښیم. نو فلحال زه دلته IME رایټ کوم. IME چې کومه په سکرین باندې ښکاریږي هغه او شاته بیک کور سټیکر باندې چې کوم IME هغه او د سکرین باندې چې کوم IME ښکاریږي هغه دواړه باید یو برابر وي، یعنې که یوه IME ځکه چې که IME چینج وي هلته ویب سایټ تاسو ته وایي چې موبایل مو خلاص شوی دی او دی خلاص شوی نه وي نو بیا پیسې نه درته ریفاونډ کوي. دلته په ډسکریپشن کې مو هم داسې لیکلي دي چې پیسې ګوري بیا نه ریفاونډ کیږي. او دا کته چې کوم ځای ده دا کته چې کومه خانه ده دې کې مو لیکلي بیک کور سټیکر چې کوم دی که نه هغې هم باید عکس واخلئ ځکه چې موږ ته معلومه شي. نو راځو اوس عکس څنګه اپلوډ کیږي او عکس څنګه اپلوډ کړو. imgbb.com په نامه باندې ویب سایټ ده. دا دلته مو هم لیکلي دي. imgbb دا سرچ کړئ IMG. دا مو کله خلاص کړئ دلته به سټارت اپلوډ سټارت اپلوډ ما خو عکسونه اخیستي دي. نو زه همغه عکس اپلوډ کوم چې دا کوم عکسونه ما د سکرین نه او بیک کور نه اخیستي دي دواړه یو رقم ته IME ده. نو اول به دا د سکرین چې کوم IME ښکاریږي هغه عکس به زه اپلوډ کړم. دا د عکس اپلوډ شولو. دا به موږ ته یو لینک راکړي هغه لینک به موږ راواخلو هلته ویب سایټ کې پیسټ کړو. دا د ګوره دا د سکرین باندې چې کوم IME ښکاریږي دغه د دې عکس ما اخیستی دا یعنې موږ ته لینک راکوي. دا موږ اپلوډ کړو دلته عکس دا موږ ته لینک راکوي. اوس دا لینک زه ځینې کاپي کړم راوبیښم دلته لوک سکرین پیک باندې دلته به پیسټ کړم او اوس چې کوم بیک کور باندې هغه IME ده
له هغې نه مو عکس اخیستې ده، دویم به دې ځای ته ورسو، بیا به یې سټارټ اپلوډ ووهو او د شا کور چې کوم بیک کور سټیکر باندې چې کوم آیمي ده هغه به مو عکس اپلوډ کړو دلته. دا مو هم اپلوډ کړو. دا بیا موږ ته داسې لینک راکوي لکه مخکینی هغه لینک به راواخلو هلته ویب سایټ کې به یې پیسټ کړو. دا دی کاپي ترې واخلم، لینک مو کاپي کړئ او دلته مو پیسټ کړئ. اګري باندې مو کلیک کړئ او پلیس ان اډرس باندې به کلیک کړو. بس نور څه کار نه غواړي. دویم واري مو دلته ډسکرپشن کې مو لیکلي چې ډبل چک یعنې که دویم واري وګورئ چې تاسو کومه اشتباه نه یې کړې یا مو کوم شی اشتباه نه یې ویلی. بس نور څه کار نه غواړي. بس اوس به پلیس ان اډرس باندې کلیک کړو ځکه چې پلیس ان اډرس باندې چې مو کلیک کړئ بس دا اتومات ځي پروکسیز ته، نو اتې نور کار خپله بیا ویب سایټ مخې ته وړي چې کله خلاص شي. اوس ویټینګ ایکشن کې ده، دا 1 دقیقې پورې پروکسیز ته ځي ښه. نو چې کله خلاص شي تاسو ته ایمیل کې ایمیل هم درځي او له ایمیل نه بعد دلته که تاسو ویب سایټ کې ګورئ یاست په ویب سایټ کې هم تاسو ته داسې شین علامه درکوي ونې پروکسیز کې چې داسې زیړ علامه درکوي او چې کله خلاص شي بیا نو داسې شنه علامه درکوي او هلته لیکلي درته سکسس یعنې کې موبایل مو خلاص شوی دی. نور موبایل بیا څه کار نه غواړي، دی نو اوس پروکسیز ته لاړی ښه. نو دا 1 نه 3 ورځو پورې وخت نیسي، شاید زر هم خلاص شي، په 1 ورځ کې خلاص شي، 2 ورځو کې خلاص شي، 3 ورځو کې خلاص شي، هغه نو د سرور په هغه باندې ده.